ننګرهار والي حیات الله حیات په داسې حال کې چې د یو شمېر ادارو مسؤلینو او د پوهنتون استادانو او کارکوونکو هم شتون درلوده د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار پوهنتون نوی رئیس پوهنمل ډاکټر یحیی فهیم رسما مسؤلینو ته وروپېژنده. ننګرهار والي حیات الله حیات د پوهنتون مخکني رئیس پوهندوی ببرک میخیل ترسره کړو هڅو ستاینه او نوي رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې د بریا هیله وکړه. هغه هڅې چې تاسې کړي دي میخیل صاحب نه هېرېدونکي دي او په دغه اهداف باندې انشاءالله زه ډاډه یم چې نوی رئیس صاحب ډاکټر صاحب به په دې باندې نورې کښتیم دي او دا به نور پورته رسوو په خدای صاحب. نوي رئیس صاحب ته د زړه له تله مبارکي وایم، ښه راغلاست ورته وایم او زه ډاډه یم درنو استادانو او د پوهنتون اداري پلار یم چې انشاءالله د تاسې سره به د یو ښه کاري ټیم د غړي په صفت کار کوي انشاءالله او دغه د پوهنتون دروند بار به یوازې دته نه پرېږدئ، ټول به یې ورسره سرته رسوئ. نوموړي ویل چې په ادارو کې تغییر او تبدیل یو اصل دی چې د ادارې کارونو ښه والي او د کارکوونکو د پرمختګ په موخه ترسره کیږي. د مخکني رئیس استادانو او د پوهنتون ټولو کارکوونکو ته نوي رئیس سره د همکارۍ سپارښتنه وکړه او د پوهنتون نوي رئیس ته د محصلینو ښې روزنې او د پوهنتون د غصب شوې ځمکې په خلاصون کې لارښوونې وکړې. ننګرهار د عزت، ابرو، پت، ادب، علم او هنر کور ده. په دې کې په ادارو کې تغییر و تبدیل، په ادارو کې اصلاحات، پرمختیا دې ته ولس لیواله ده او همیشه ملاتړ کړی ده. د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال نوي رئیس ته د دندې مبارکي ورکړه او د پخواني رئیس د هڅو ستاینه یې وکړه. نوموړي نوي رئیس ته ډاډ ورکړ چې ولایتي شورای د ټولو قانوني کړنو ملاتړ کوي او په ټولو چارو کې به ورسره لازمه همکاري ترسره کړي. انشاءالله امیدوار یم چې هغه څه چې د میاخېل صاحب په وخت کې شوي دي او څه نیمګړي پاتې دي چې هغه دی تکمیل کړي او د پوهنتون د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې لکه څنګه چې اوس کابل اول دی نو په دې هیله او امید باندې چې یو وخت کې وو چې د ننګرهار پوهنتون لومړی مقام ګټلی. ننګرهار پوهنتون مخکني رئیس پوهندوی ببرک میخیل د لوړو زده کړو وزارت، ننګرهار والي او د پوهنتون ټولو همکارانو مننه وکړه چې د سره یې د پوهنتون چارو پر مخ وړلو، ښه والي او پرمختګ کې همکاري کړې ده. نوموړي ویل له یو قلم سره راغلی وم او پوهنتون ته مې په بېلابېلو برخو کې خدمت وکړ او ژمنه یې وکړه چې نوي رئیس سره به ټولو چارو کې همکاري ترسره کړي او دا زموږ د ټولو وظیفه ده چې د دې پوهنتون وقار او عزت وساتو. زه که په اداره کې یم که په اداره کې نه یم، والي صاحب تاسو ته هم ډاډ درکوم زه د ننګرهار د یو قلموال په توګه همیشه به د ننګرهار په خدمت کې یم، همیشه به د ننګرهار پوهنتون په خدمت کې یم. د ننګرهار پوهنتون نوي رئیس پوهنمل ډاکټر یحیی فهیم د ولسمشر لوړو زده کړو وزارت او ننګرهار والي له باوره مننه وکړه چې دی یا د ادارې لپاره د رئیس په توګه ومانه. نوموړي ویل چې په ننګرهار پوهنتون کې زده کړې کړي د یاد پوهنتون د طب ښوونځي رئیس په توګه دنده ترسره کړي، د کومې ډلې لپاره کار نه کوي، د پوهنتون په ټولو مسایلو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې د دې ادارې پرمختګ او محصلینو په ښه روزنه کې به لازمي هڅې ترسره کړي. زه چې نن دلته راغلی یم په دې خاطر نه یم راغلی چې یو رئیس صاحب پسې راواخلم چې رئیس صاحب ته نن دلته رئیس یې تا دا کړي تا دا کړي تا دا کړي. ما سره ټول رئیس صاحبان سل نمرې لري، ما سره هر استاد سل نمرې لري، خو دا نمرې به هغه استادان او هغه رئیس صاحبان ما ته سل نمرې وساتي چې د دې پوهنتون عزت او د قوانینو ته احترام وساتي. او زما رئیس صاحب بیا دې ته نه دی پکار چې هغه زما ته 50 نمرې نشي اخیستلی، زما د پوهنځي ریاست نشي جوړولی، زما د استادانو ترمنځ هماهنګي نشي جوړولی، زما محصل ته تدریس برابرولی نشي، زما محصل ته کریکولم برابرولی نشي، زما محصل معیاري کولی نشي، زما د محصل سلیقه نشي برابرولی. زه د پوهنتون د جوړېدو په خاطر باندې د خپل سر قربانۍ ته تیار یم، په ډېر سپېڅلي نیت باندې راغلی یم او د داسې والي تر سرپرستۍ مشرۍ لاندې به کار کوم چې زه د هغې په مشرۍ باندې ویاړم. په غونډه کې د پوهنتون علمي مرستیال ډاکټر محمد ناصر کاموال د نوي رئیس د پیژندنې مکتوب ولوسته چې پکې د لوړو زده کړو وزارت په وړاندیز او د ولسمشر په حکم ډاکټر یحیی فهیم د ننګرهار پوهنتون د نوي رئیس په توګه
پیژندل شوی وو. په دغه غونډه کې د پوهنتون مخکنی رئیس پوهندوی ببرک میخیل ته د ننګرهار والي له لوري د ښو خدمتونو له امله په ستاینلیک وستایل شو. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون نوی رئیس پوهنمل ډاکټر یحیی فهیم په 2004 کال کې له ننګرهار ښوونځي څخه فارغ چې وروسته یې د روغتیا په برخه کې د ماسټرۍ دوره په هندوستان هیواد کې بشپړه کړه. 3 کاله د ننګرهار پوهنتون تدریسي روغتون رئیس او 3 کاله د ننګرهار طب ښوونځي رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي.